خانمارم بالا کردن بیبی که خانمارم بالا کردن په کوربه هیوادونو کې د افغان کډوالو په وړاندې د ستونزو زیاتېدل د افغان کډوالو د ایستلو لړۍ له کوربه هیوادونو څخه لا هم دوام لري او دا ځل د پاکستان پوځي چارواکو د افغان کډوالو پر ضد پراخ عملیات پیل کړي دي. د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي چې په دې ایالت کې د هغو افغان کډوالو پر ضد لوی عملیات پیل شوي چې هلته اوسیږي او یا کار کوي. تر دې وړاندې د پنجاب پولیسو اعلان کړی چې هر هغه کس ته به جایزه ورکوي چې میشت افغان کډوال وپیژني او د هغوی د اوسېدو ځای پولیسو ته معلومات ور نه کړي. د یاد ایالت د چارواکو په وینا دا اقدام به په هغو کسانو هم تطبیق شي چې پرته له قانوني استوګنې اسنادو په پنجاب کې ژوند کوي. په دې طرحه کې د کورونو او دوکانونو هغه مالکین هم قانوني تعقیب ته سپارل کیږي چې افغانانو ته د اړتیا وړ اسنادو پرته کور یا دکان په کرایه ورکوي. برخوردهای اخیر با مهاجرین افغان به جای ترحم و همدردی با آنها برخوردهای سختگیرانه و ظالمانه صورت میگیره که ناشی از فشارهای داخلی، نگرانی‌های امنیتی و سیاست‌های سلیقه‌ای برخی از کشورها است. په همدې حال کې د ترکیې ساحلي ساتونکو 24 افغان کډوال چې پکې 15 ماشومان شامل دي د چاناق قلعه په ښار کې نیولي دي. د ساحلي محافظینو په وینا دوی په خطرناک کښتۍ کې د ایواجک ساحل ته نږدې هغه مهال ونیول شول چې اروپا ته د ناقانونه سفر هڅه یې کوله، هغه لار چې هر کال په سلګونه کسان پرې قرباني کیږي. فشارهای سیاسی مستقیمی که بالای مهاجران امروز در کشور پاکستان به دلیل اون تنش‌های سیاسی که به این دو کشور وجود دارد این مشکل را حل نمی‌کند. با اخراج مهاجرین افغان از این کشور در واقع اون هزینه‌های حقوقی، هزینه‌های اقتصادی بیشتر می‌شود. در واقع دولت باید به عنوان یک کشور مسلمان باید به اون روحیت اسلامی خودش پایبند باشد. دا په داس حال کې ده چې اسلامي امارت د کډوالو چارو کمیسیون اعلان کړی و چې 6712 افغان کډوال د اقرب میاشتې په 22 نیټه له تورخم او سپین بولدک بندرونو بیرته هیواد ته ستانه شوي دي.